په تا مین یم مجرم خو نه یم تا مې ګریوان یاره پسې نیولی او په کوم ګزار چې به وجود خوږېده هغې ګزار ته هم ما زړه نیولی او ما سره ویښه وه زما په غم کې بیا د ډیوې را سره ساه وخته بیا خاموشي شوه دیوالونه چپ شو مطلب د شپې را سره ساه وخته او چې اهمیت یې وران دیوال کې نه و د دروازې را سره ساه وخته کیدای شي مینه کې کامیاب شمه زه که د هغې را سره ساه وخته خیاله زما په حال خاموشه شوله د آینې را سره ساه وخته ستړی شوم یاره چرته لرې ځمه ستاسو د ښاره چرته لرې ځمه او اوس د انسان د نومه هم یاریږم پروردګاره چرته لرې ځمه او په کومه لاره چې سفر ختمیږي او په هغه لاره چرته لرې ځمه لکه چې مړ وي ټول جهان خبرې نه کولې ما سره هیچا په قربان خبرې نه کولې چې به خفه شوه ما به څومره مینتونه کول نن زه خفه وم جانان خبرې نه کولې ای د بېننګه خلکو وایه کتار څومره پاتې په ختمېدو دی او که نه انتظار څومره پاتې مونږ لا ژوندي یو وایو مړه شو نو جنت ته به ځو ژوند به لا سخت دی مزل څومره دی لار څومره پاتې پیله راورسېدم زړه مې اخوا دېخوا لاړو دای بازار و چې د مصر دا هر څومره پاتې څه تجربې وي هغه ټولې په منګه وکړې تاسو لږ وپوښتئ د دوی د اختیار څومره پاتې خیال اکثر چې د پښتون د حال پیغام رسوي زمونږ په وینو لیکل شوی اخبار څومره پاتې ورپسې دومره ناقراره چغې ولې وخې چې واپس نه راځي نو یاره چغې ولې وخې زما تقدیر په دعاګانو باندې نه بدلیږي راپسې جوخت راځه هزاره چغې ولې وخې چې درته پته ده په دې کلي کې نه اوسېږي چې ځې راځې په دغه لاره چغې ولې وخې خبره جوړه شوه نو کلی خو اوس مه خبروه په خوله دې لاس کښېږده ریباره چغې ولې وخې او چې مین نه یې نور خیاله یو تپوس کومه په خوب کې دومره بې اختیاره چغې ولې وخې او زړه پریشانه دی او چغې وهي زړه له ځانه دی او چغې وهي هغه چې هېڅ به یې ویلی نه شو هغه ګویانه دی او چغې وهي د شپې 1 بجه د شور اورم څوک بې جانانه دی او چغې وهي په زړه یې دواړه لاسه کلکې ښې دي تنګ له ارمانه دی او چغې وهي خیاله دا څوک دی عینې ته ولاړ ځان ته حیرانه دی او چغې وهي چې تیرو ته د رڼا مثال ورکومه چې تیرو ته د رڼا مثال ورکومه سر به وخورمه چې دا مثال ورکومه چې زما د بربادۍ پوښتنه وشي د بربادۍ پښتونخوا مثال ورکومه او چې پوښتنه د بېننګو رانه وشي ته رایاد شي یاره ستا مثال ورکومه سر تر پایه یم پنجو کې نیولې تنهایۍ ته د بلا مثال ورکومه او ما ته ټول خلک بدل بدل ښکارېږي خیاله چاته به د چا مثال ورکومه زه هره ورځ د المیې مخې ته ودرېږمه چې چېرته ځم د جنازې مخې ته ودرېږمه چې یار به راشي وږې سترګې به مې بیا مړې شي په دغه خیال د دروازې مخې ته ودرېږمه او نه داسې نه ده چې د ځان سره مې مینه نشته اتفاقاً د حادثې مخې ته ودرېږمه په زړه کې وایم که په ما باندې زړه خفه شي
ګریوان شلېدلی د هغې مخې ته ودرېږمه خیاله د خپل عادت مې خوښ تر قیامته دې وي چې سحر پاسم د کعبې مخې ته ودرېږم او ستا غمونو مې هډوکي اوبه کړي 2 قدمه قربان نشم اغستی رانه سوال کوي چې چا پسې رنځور یې ورته نوم د جانان نشم اغستی له وجود مې ساه وځي راسره جاړي مطلب خپله زندګي راسره جاړي تنها شوی یم هېڅ راسره نشته ستا یادونه لیوني راسره جاړي بلا خلکو زه په نیمه لار کې پرېښوم بس په شمار یو څو سړي راسره جاړي ارمانونه ټول په یو بل پسې مړه شو بېوسي او غریبي راسره جاړي او چې په قدر زما نه پوهېدو خیاله نن کوڅې له ځي راځي راسره جاړي د محبت جذبه مې ځوانه شوله په زړه کافره مسلمانه شوله وایه ریباره یار راځي او که نه خبره جوړه شوه که ورانه شوله بیا به دا ډېر خلک د لوږې مړه شي چرې روزي که له انسانه شوله بس هېڅ یې ونه ویل روانه شوله او په خپلو کړو باندې پښیمانه شوله او خیاله زما په خال یې هېڅ ونه وي خپل حال یې ووي او روانه شوله او خلک ټول راته حیران وي چې دا څه وړم زه چې یاره ستا د خولې جوټه اوبه وړم د کباړ پیزار مې بیا کباړ کې هرڅ که بېوسي د وړې لور له پیرانجه وړم تلاشي مې خیر دی واخله خو مزدور یم دا اوبه دې په بوتل کې شراب نه وړم او دا د خدای مهرباني ده چې ژوندی یم ګنې څومره تکلیفونه په خپل زړه وړم خیال خپل وجود په ځان پسې راکاږم ستا غمونه به لا ډېر درانه درانه وړم